أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة آل عمران سلورم پارا آیت نمبر 159. دینه مخکې د غزوه احد متعلق تفصیلی بیان شو چې په هغې کې د بعضې کسانو د کمی کوتاهي په وجه باندې چې هغه د جبل رمات مورچه پرېښودلو او دغه شان چې کافرانو دوباره حمله وکړه نو بیا د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د جنگ د میدان نه یو خوا بل خوا تښتېدل او خورېدل چې دا د جنگ د اصولو په اعتبار سره انتهایی لوی جرمونه دي، سنگینې غلطۍ دي، لیکن الله پاک دوه ځله هغې ته د معافۍ اعلان مخکې ذکر کو چې دا هر څه الله پاک هغې ته معاف کړي دي او د دغې کمی کوتاهۍ په نتیجه کې څومره نقصان وشو چې یو ګټلی جنگ هغه په شکست باندې بدل شو، دویم مال غنیمت چې ډیر لوی مقدار کې مسلمانانو ته ملو شوی نو هغه هم د لاس نه لاړو، او دریم اویا لوی لوی صحابه هغه شهیدان شو او پخپله د نبی علیه السلام غاښ مبارک شهید شو، مخ مبارک نوینې روانې شوې. دغه شان د نبی علیه السلام د شهادت افواه خورېدل د ټولې خبرې که یو طرف ته نبی علیه السلام پخپله په دې باندې پریشان او خفه نو بل طرف ته صحابو سره د خپلې غلطۍ احساس و، هغې په دې باندې خفه و چې دا کار زموږ نه ولې وشو. د الله نه معافي غوښتل او الله پاک ورته د معافۍ اعلان وکړو. اوس هم د هغې صحابو الله پاک سفارش کوي نبی علیه السلام ته چې ما خو ورته معافي کړې ده او ممکن ده چې ستا په زړه مبارک کې څه خفګان وي د دوی نه، نو ته ورته بخښنه وکړه د زړه نه، معافي ورته وکړه او د الله پاک نه ورله د بخښنې سوال وکړه. دې نه د صحابو هغه لوی شان معلومیږي چې دا الله ته څومره خوښ خلق و چې د هغې د برکته الله پاک دا دین موږ ته را رسولی دی. دا د صحابو د قربانو نتیجه وه چې هغې دومره قربانۍ د الله په نوم باندې د الله د دین دپاره ورکړي دي چې د هغې د خاطره د هغې د برکته الله پاک په ټوله دنیا کې دا دین خور کړی دی. الله ته خوښ خلق دي او د نبی علیه السلام د شاګردۍ دپاره الله پاک هم د هغې انتخاب کړی چې دا د نبی علیه السلام براه راست شاګردان دي او نبی علیه السلام وقتاً په وقتاً باندې د هغې اصلاح او د هغې تربیت کړی دی. نو الله ته ځکه خوښ خلق دی نو ځکه ورته الله پاک په خپل هم د معافۍ اعلان کوي او نبی علیه السلام ته هم د هغې سفارش کوي چې دا ستا ملګري دي، که کمی کوتاهي ترېنه شوې ده نو ما معاف کړي دي نو ته معاف که. او د معافۍ سره بیا د الله پاک نه د مغفرت او د بخښنې دعاګانې غوښتل چې دا هم د دې دپاره وغواړه
نو د نبی علیه السلام دعاګانې چې هغه مستجاب الدعوات او انبیاء علیهم السلام، نبی علیه السلام ورله د بخنې دعاګانې وغوښتلې، الله ورته معافي وکړله، د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته د خپل طرف نه معافي وکړله، او بیا د الله پاک نه د هغې دپاره د معافۍ دعاګانې وغوښتلې. دا ټولې خبرې څه دپاره وشوې؟ دا دې دپاره چې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین زړونو ته درد رسېدلی و، هغې سره د خپلې غلطۍ احساس و چې زموږ په وجه باندې څومره نقصان وشو، نو هغې هم پریشان و. نو دې سره الله پاک هغې ته تسلي ورکړله او د هغې هغه پریشاني هغه مشکل الله پاک حل کو. او درېمه خبره بیا دا ذکر کړې ده چې د دې نه وروستو هم د دوی سره مشوره کوه په هر اهم کار کې. کم کار کې چې وحی راځي، د وحی نه یو خبره ثابتې په هغې کې مشورې څه حیثیت نشته دی، هغې کې مشوره نه. مثلا مونځ فرض دی، نو دې کې به څوک دا مشوره نه کوي چې مونځ وکړو که ونه کړو. روژه فرض ده، نو دا مشوره به نه کوي چې روژه ونیسم او که ونه نیسم. حج فرض دی پې، نو دا مشوره به نه کوي چې حج ادا کم که ادا نه کمه. دغه شان نور څومره خبرې د دین هغه احکامات دي، هغه په موږ باندې لازم دي، نو هغې کې مشوره کول نشته دی. خو چې کوم ځای کې د وحی رهنمایي نه وي، نو هغه ځای کې بیا د مشورې ضرورت وي. څنګه چې غزوه احد کې د جنگ حالات الله پاک جوړ کړل، جنگ حالات برابر شو، نبی علیه السلام حضرات صحابه کرام سره مشوره کړې ده چې څه وکړو. د نبی علیه السلام خپل ذاتی رای مبارکه دا وه چې په مدینه منوره کې دننه دفاعي جنگ وکړو، او د منافقانو رای هم دغه وه. اگر چې د هغې رای هغه په بدنیتۍ باندې مبني وه، هغې بدنیتي کوله، او چې کم نوجوانان صحابه وو او خاص کر هغه صحابه چې هغې ته د بدر په جنگ کې د شریکېدلو موقع نه وه میلاو شوې، نو هغې ټول وویل چې دا یو موقع ده، بار میدان ته ځو او مقابله کوو. نو اکثریتي رای په دې باندې وه چې بهر میدان ته ځو. نبی علیه السلام خپله رای پرېښودله، ځکه دې کې د وحی اشاره او حکم نو چې تاسو مدینه منوره کې جنگ وکړئ یا بهر وکړئ د مدینې منورې نه، نو دا په مشوره باندې پرېښې وه دا خبره. نبی علیه السلام مشوره وکړله او بیا هغه مشوره باندې عمل وشو، د احد میدان ته لاړل. نو څنګه چې مخکې تا د هغې سره مشوره کړې ده، نو د دې نه وروستو هم د هغې سره مشوره کوه چې په مشوره کې خیر او برکت وي. چې الله پاک خپل پیغمبر علیه السلام ته په هر اهم کار کې د مشورې کولو حکم کړی دی، څنګه چې د آیت مبارک کې حکم دی وشاورهم فی الامر، چې ته په هر اهم کار کې د دوی سره مشوره کوه، دا په مشوره کې د ځان سره شریکوه. او 15مه پاره سوره شورا کې هم د مشورې ذکر دی وامرهم شورا بینهم، چې د دې ټول کارونه په خپل منځ کې مشورې سره وي. نو یو تنه دا خبره ثابته شوله چې مشوره دا یو سنت عمل دی، او مشوره کې دا خیر او برکت وي چې یو انسان داغه په ذهن کې یو تجویز او تدبیر نه راځي، یو اهم مسله ورته پیښه شوې ده چې د دې حل به څنګه، نو د یو کس نه تپوسو کې، د بل نه تپوسو کې، نو هغې یو داسې تدبیر او تجویز ورته پیش کی چې دی هم په هغې باندې مطمئن وي چې دی وایي واقعي زما خو دې طرف ته سوچ نو، دا کار داسې په کار دی. نو مشوره کې خیر او چانه چې مشوره واخیستلی شي نو دی امانتدار وي، نو دی به داسې مشوره ورکوي څنګه مشوره چې دی ځان دپاره خوښوي، چې هغه کم کار کې دنه څوک مشوره اخلي، نو که دا مسله ده ته راغلې وه ده به څه کول د خپل ځان دپاره، نو هغه شان د خیر مشوره هغه د بل کس له هم ورکړي، نو په هغې کې به الله پاک خیر او برکت اچي. بیا مشوره په هغې کې د بعضې کسانو رای به یو شانتي، د بعضې کسانو رای به بل شانتي. نو عام جمهوریت کې خو په اکثریت باندې فیصله کیږي، چې اکثریت کم طرف ته نو په دې فیصله ده. مجلس شورا یا قومي اسمبلی په هغې کې ووټینګ وشي چې اکثریت کم طرف ته نو که خبره غلطه وي په هغې باندې فیصله کیږي، قانون سازي په هغې باندې کیږي. لیکن اسلام کې د مجلس شورا حیثیت دا دی چې خبرې ته به کتلی شي د دلایلو په بنیاد باندې، که اکثریتو رای یو شانتي خو د هغې دلایل د هغې خبرې په حق کې کمزوري وي او بل طرف ته لږ کسان دي د هغې مشوره بل شانتې ده،
او دلایل د هغې مضبوط دي، نو بیا په کار دا دي چې د هغې لږو کسانو په مشوره باندې عمل وکړی شي. او داسې نبی علیه السلام په څو موقعو باندې کړي دي چې خپله رای د نبی علیه السلام یو شانتې وه، د صحابو رای بل شانتې وه. د صحابو په رای باندې نبی علیه السلام عمل کړی دی، د هغې د مشورې سره د هغې د رای سره اتفاق کړی دی. سره دی چې نبی علیه السلام ته خو وحی راتلله، د مشورې ضرورت ورته نه و، د الله پاک نه براه راست سوال کړی وی چې ما ته په دې کې لاره وښایي چې کومه لاره اختیار کړم. لیکن دا د صحابو د زړه د تسلی او د سکون دپاره الله پاک پیغمبر ته حکم کوي چې څنګه د مخکې مشوره کړې ده د دوی سره، نو داسې مشوره د هغې د دې نه وروسته هم د هغې سره کوه، تر دې پورې چې نبی علیه السلام په بعضې خبرو کې د خپلو بیبیانو سره مشوره کړې ده. د صلح حدیبیه په موقع باندې چې کله کافرانو مسلمانان منع کړل چې تاسو د عمرې اجازت نشته دی، واپس به تاسو ځئ، نبی علیه السلام معاهده وکړله، صلح یې وکړه د کافرانو سره. حضرات صحابه کرام دا خبره نشوه برداشت کولی چې موږ بغیر عمرې ادا کولو څنګه لاړ شو. نبی علیه السلام حکم وکړو صحابو ته چې تاسو سرونه وخروئ، احرام کولو کې قربانیو کې دم ورکې او واپسی کو. حضرات صحابه کرام ډیر زیات پریشانو، د نبی علیه السلام حکم باندې عمل تنه نشو کېدلی، د انتهایی غم او درد په وجه باندې، د پریشانۍ په وجه باندې. نبی علیه السلام په خپل هم پریشانو چې دا خو زما جان نثار صحابه دي او دې ته چې ما کوم حکم ورکړی فورا یې په هغې باندې عمل کړی دی، اوس دې سرونه ولې نه خرئ؟ نو خیمې ته لاړو، بیبي یې په خیمه کې ناسته وه، هغې تپوس وکړو چې صاحب نن تاسو پریشانه یې؟ یا پریشان یم حضرات صحابه کرام، هغې ته مې د سرونو خرولو حکم کړی دی او اوسه پورې یو کس سر نه دی خرولی. نو بیبي ورله مشوره ورکړله چې تاسو داسې وکړئ چې تاسو اول په خپله باندې خپل سر مبارک وخروئ، نو چې تاسو جان نثار صحابه وګوري بس هغې به بغیر وینا همدغه شانتي وکړي. نو نبی علیه السلام د هغې خپلې بیبي مشوره قبوله کړله، په هغې کې خیر و. نبی علیه السلام د هغې مشوره واخیستله او سر مبارک اخرو چې د خیمې نه بهر راووتو. حضرات صحابه کرام وکتل نبی علیه السلام سر مبارک خرولی دی، ټولو سر اخرو او د نبی علیه السلام هغه حکم باندې عمل وشو، پوره شو. دینه د مشورې هغه خیر او برکت معلوم شو چې مشوره کې څومره خیر وي. او چې کله مشوره وشي او بیا فیصله کیږي نو امیر ته بیا اختیار دی که هغه د اکثریت هغه رای قبلی او که د اقلیت رای قبلی، د کمو کسانو رای قبلی او بیا هغې ته ګوري. دی مجبور په دې باندې نه دی چې دی د اکثریت رای قبوله کړي یا د اقلیت رای قبوله کړي، هغه به خپله رای هم ورکوي او بیا چې کم طرف ته دلایل وزندار دي، مضبوط دي، نو په هغې باندې به عمل کوي. نو چې کله مشوره وشوله او د یو کار کولو ته اراده وکړله نو بیا د الله په ذات باندې توکل وکړه. توکل معنی دا یقین کول، اعتماد کول. او توکل دې ته ویلی شي چې انسان مادي اسباب حاصل کی او بیا د هغې نتیجه الله پاک ته حواله کی، نو دې ته توکل ویلی شي. چې مادي اسباب حاصل کړي نه او یو کس وایي زما په الله باندې توکل دی، نو دا توکل نه دی. او د دې مثال علما بزرگان داسې ورکوي لکه یو انسان بیمار دی او دی وایي چې زه الله پاک بیمار کړی ما او زما په الله باندې توکل دی، الله پاک به مې ښه کوي، نو دې ته توکل نشي ویلی. توکل دې ته ویلی چې دی به ډاکټر له لاړ شي، حکیم له به لاړ شي، دی به دوایي استعمال کړي، دی به پرهیز وکړي او بیا به د هغې نتیجه الله پاک ته حواله کړي، نو الله پاک به په هغې کې برکت واچوي او الله پاک به دغه بیمار ته روغ صحت ورکړي. دغه شان یو انسان دی چې دی وایي د رزق ذمهداري الله پاک اخیستې ده، زه به په کور کې ناست یم ما ته به خپل رزق میلاویږي، زما توکل دی، نو دې ته توکل نشي ویلی. د کور نه بهر به ځې، محنت مشقت به کوې، مزدوري به کوې، تجارت به کوې، کاروبار به کوې او بیا به د هغې نتیجه الله پاک ته حواله کوې، نو دې ته توکل ویلی شي. وی چې کله د یو کار کولو اراده دې وکړله نو بس بیا د الله پاک په ذات باندې توکل وکړه او داسې توکل کوونکي د دې سره د الله پاک محبت دی، دا د الله پاک خوښ خلق دی. نو چا چې په الله باندې توکل وکړو نو 28مه سپاره کې فرمایي ومن یتوکل علی الله فهو حسبه،
چا چې په الله باندې توکل وکړو نو الله پاک به د هغه دپاره کافي وګرځي، په دغه توکل باندې به الله پاک د ده سره مدد وکړي او د ده چې کوم کار دی کومه مسله ده هغې کې به الله پاک د ده داسې رهنمایي وکړي چې هغه به خیر طرف ته لاړ شي، د نقصان نه د تکلیف نه به الله پاک حفاظت وکړي. اوس نبی علیه السلام هغه اعلی اخلاق د دې آیت مبارک په ابتدا کې الله پاک بیانوي چې دا د الله پاک د رحمت نتیجه ده چې ته د دوی دپاره نرمې. ان حضرات صحابه کرام څومره کمی کوتاهي وشوله په غزوه احد کې، خو نبی علیه السلام نه هغې ته سزا ورکړې ده او نه یې چېرته ملامت کړي دي او نه ورته چېرته ګیله کړې ده چې تاسو د جبل رمات ولې پرېښودو، تاسو د جنگ میدان ولې پرېښودو، دا ورته نبی علیه السلام نه دی ویلي. الله ورته معافي کړې ده، نبی علیه السلام ورته معافي کړې ده. نو دا ستا هغه اعلی اخلاق دي او دا د الله پاک د رحمت نتیجه ده چې د الله پاک رحمت ته متوجه دی، نو په دې وجه باندې ته د خپلو ملګرو دپاره نرم یې او بالفرض که ته د دې دپاره سخت وي، مزاج دې سخت و، طبیعت دې سخت و، زړه دې سخت و، نو دا خلق به ستا خواته راجمع شوي نو بلکې دا به ستانه خواره واره شوي و، ګیر چاپېره تښتېدلي به منډه به یې وهلې ستانه. نو بیا چې دې ته کومه فایده رسېدله ستا د برکت نه او ستا د ذات نه، نو هغه فایده به بیا دې ته نه ورسېدلې. نو الله پاک د نبی علیه السلام هغه نرمي د هغې صفت کوي، د ښایسته اخلاقو الله پاک صفت کوي او په دې کې موږ ته دا تعلیم راکوي چې د یو مربي دپاره، د یو مرشد دپاره او د یو داعی او مبلغ دپاره دا خبره ضروري ده چې په دې کې دی د نرمۍ صفت وي، دی بد اخلاقه نه، دی سخت مزاجه نه، دی په نرمۍ سره د الله د دین خبره خلقو ته کوي، په سختۍ سره دی نه کوي. ځکه سختی کول د نبی علیه السلام د مؤمنانو سره د خپل امتیانو سره ثابت نه دي، د کافرانو سره سختی ثابت ده لیکن د مؤمنانو سره نبی علیه السلام سختی نه ده کړې. فبما رحمت من الله، نو په سبب د رحمت من الله د الله پاک د طرف نه چې تا باندې د الله پاک رحمت نازلیږي نو د هغې رحمت نه به ستا ملګرو ته صحابو ته حصه ملاویږي او فایده به ورته رسیږي. نو دا هغه د الله پاک رحمت دی. لنت لهم، لنته چې ته نرم واقع شوې، لهم د دوی دپاره. نو د دې نه نور نرمي څه کیدی شي چې دومره لوی لوی کوتاهۍ وشولې بیا هم نبي علیه السلام نه سزا ورکړې ده، نه ملامته کړي دي او نه ورته ګیله کړې ده. ولو كنت فظا، ولو كنت کچرې وې تو ای پیغمبر علیه السلام فظا سخت مزاج والا، بد زبان، جبه دې سخته وه، سختي دې کوله، سخت خبرې دې کولې، غلیظ القلب او سخت زړه واله وې، ستا زړه مبارک سخت وې، بیا بسو لنفدو خامخا تښتېدلي به دا صحابه ستا دا ملګري من حولکه ستا د خوانه، بیا به دې تا ته راجمع شوي نو، تا سره به یو ځای نو، بیا به دې ستا نه لرې لرې تښتېدل. خو دا د الله پاک هغه رحمت دی چې ستا په تا کې د نرمۍ صفت پیدا کړی دی او ښایسته اخلاق تا ته الله پاک درکړي دي، ځکه دا صحابه په تا باندې خپل ځانونه قربان کوي. څنګه چې د احد میدان کې کافرانو سخته حمله وکړله نو یو صحابي راځي د نبي علیه السلام نه ګیر چاپېره ودرېږي چې نبي علیه السلام باندې ګزار ونشي، حمله پې ونشي، خیر دی که په ما باندې وشي زه د شهید شمه، زه د زخمي شمه، خو د نبي علیه السلام دفاع دپاره ګیر چاپېره ټول صحابه ودرېدلي دي. نو چې دا دومره خبرې الله پاک ذکر کړي او الله پاک د خپل طرف نم د معافی اعلان وکړو، نبی علیه السلام ته الله پاک سفارش کوي د صحابه بارکې فاعف عنهم، تم معافي وکړه دوی ته، د زړه نه معاف کا، دا څه چې شوي دي دا الله پاک هم معاف کړي دي او تم ورته د زړه نه معافي وکړه او د زړه د معافی سره واستغفر لهم او بخنه وغواړه د الله پاک نه د دوی دپاره،
نو د دې زړونه به مطمئن شي. ځکه صحابه ډېر پریشان او خفه وو چې زموږ په وجه نبي علیه السلام زخمی شوی دی او یا کسان شهیدان شوي دي، ګټلی جنگ هغه په شکست بدل شوی دی، مال غنیمت زموږ د لاس نه وتلی دی، دا زموږ د کمو کوتاهو په وجه باندې. نو هغوی پریشان وو په دې خبرو باندې. نو د هغوی د زړه د تسلی دپاره الله پاک نبي علیه السلام ته سفارش کوي چې تم ورته معافي وکړه او بیا ورله د الله پاک نه بخښنه وغواړه. وشاورهم او مشوره وکړه د دوی سره فی الامر په هر اهم کار کې. څنګه چې دینه مخکې د مشوره کې ځان سره شریکول، نو دینه پسې مشوره کې شریکوه چې د دې زړونه په دې باندې خوشحالي چې نبی علیه السلام زموږ نه خفه نه دی بلکې زموږ نه خوشحاله دی. او که نبی علیه السلام د دې نه وروسته دوی سره مشوره نه کوله، نو بیا به دوی په زړه کې خامخا دا خبره راتلله چې نبی علیه السلام زموږ نه خفه دی، ناراضه دی. مخکې به مشوره کوله، اوس مشوره نه کوي. نو الله پاک د مشورې هغه شرعي حیثیت د جاری ساتلو حکم ورکو چې اوس هم د دې سره مشوره کوه. فاذا عزمت هر کله چې ته کلکه اراده وکړې د یو کار کولو، مشوره وشوله، بیا امیر هغه یو طرف ته رای قایمه کړله، د اکثریت رای قبوله کړله یا د اقلیت رای قبوله کړله، خو اراده یې وکړله چې داسې کول پکار دي. فتوکل علی الله، نو ته توکل وکړه د الله پاک په ذات باندې. اوس دې ته مه ګوره چې دې کې به ګټه وي او که دې کې به نقصان وي. الله پاک به د نقصان نه تا ساتي او ګټه او خیر به تا ته درکوي. ځکه مشوره دې وکړله او بیا دې د الله پاک په ذات باندې توکل هم وکړو. ان الله بشک الله پاک یحب المتوکلین، محبت ساتي د توکل کوونکو سره. داسې خلق د الله خوښ دي چې دوی مشوره مو کی او د مشورې نه پس چې کومه رای قایمه کی بیا د الله په بروسه باندې هغه شان کار وکړي. فبما رحمت من الله، نو په سبب د رحمت د الله پاک د طرف نه، لنت لهم ته نرم واقع شوی د دوی دپاره. ولو كنت فظا، که چېرې ته سخت مزاج وې، غلیظ القلب او سخت زړه واله وې، لانفضوا، نو خامخا تښتېدلي به ستا دا ملګري من حولک ستا د خوانه، بیا به تا ته راجمع کېدل نه. فاعف عنهم، ته معافي وکړه دوی ته، واستغفر لهم او بخښنه وغواړه د الله پاک نه د دوی دپاره. وشاورهم فی الامر، او مشوره کوه د دوی سره په هر اهم کار کې. فاذا عزمت، هر کله چې ته کلکه اراده وکړې د یو کار کولو، فتوکل علی الله، توکل وکړه د الله په ذات باندې. ان الله بشک الله پاک یحب المتوکلین، محبت ساتي د توکل کوونکو خلق سره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمته. نراني رحمة